سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. پاکستان 8000 پوځیان د سعودي د دفاع لپاره استولي. رویټرز خبري اژانس د باخبره سرچینو له قبله راپور وکړ چې پاکستان د سعودي عربستان د ملاتړ لپاره 8000 پوځیان د جنگي الوتکو یو سکواډ ډرون او د هوایي دفاع سیستم دغه هیواد ته لیږدولي دي. د راپور له مخې دغه ځواکونه د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د دفاعي تړون له مخې سعودي عربستان کې ځای پر ځای شوي او بشپړ عملیاتي چمتووالی لري. د راپور له مخې سرچینو ویلي چې د دې پوځي اقدام هدف دا دی چې که پر سعودي عربستان بیا بریدونه وشي نو پاکستان به د خپل متحد هیواد امنیتي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد د تهران او واشنګټن ترمنځ د منځګړیتوب رول هم لوبوي. افغان حکومت اعلان وکړ چې مهاجرینو ته د ورکړل شویو ځمکو خرڅول منع دی. د عدلیې وزارت ویلي د امارتي ځمکو د نمرو پلورلو، ویش او ودانۍ اجازې د ورکړې قانون له مخې امارتي ځمکې او نمرې اشخاص او افرادو ته د سرپناه په موخه ویشل شوي د پلور وړ نه دي. د عدلیې وزارت په خبرپاڼه کې راغلي له دغو ځمکو سوداګریزه ګټه اخیستنه او پیر او پلور یې منع دی. یاد وزارت ټول هیواد کې د معاملاتو لارښوونې دفترونو ته هم خبر ورکړی چې د هغه امارتي ځمکو په اړه د پلور او پیر ډاډه وکړي چې د اسلامي امارت له لوري پر افرادو او اشخاصو ویشل شوي او پلورل شوي دي. عدلیې وزارت خبرداری ورکړی د دغه ډول معاملاتو په صورت کې به د معاملاتو لارښوونې دفتر تړل کیږي او د معاملې دواړه لوري به تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي. افریدی وایي موږ پنجاب ته ګاز او برېښنا ورکوو، هغوی پر موږ غنم بند کړي. د پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدي په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال پر دغه ایالت باندې د پنجاب له لوري د غنمو او وړو د لیږد پر بندیز او د CNG پر تعلیق نیوکه کړې. سهیل افریدي وویل د پاکستان اساسي قانون د 150 مادې له مخې هیڅ ایالت نشي کولی پر بل ایالت باندې د خوراکي توکو پر لیږد بندیز ولګوي. هغه زیاته کړه چې د پنجاب حکومت دا کار د قانون خلاف او له پښتونخوا سره ښکاره ظلم دی. نوموړي څرګنده کړه چې دوی په وار وار پنجاب حکومت ته په دې اړه لیکونه استولي او دغه راز موضوع له مرکزي حکومت سره هم شریکه کړې، خو له بده مرغه تر اوسه هیچا د پنجاب حکومت د دې غیر قانوني اقدام مخه نه ده نیولې. اعلی وزیر وویل دا د پښتونخوا له ولس سره زیاتی دی چې زموږ ایالت مرکز ته برېښنا، ګاز او نورې طبیعي سرچینې ورکوي، خو زموږ یو وګړی اوړه په ګرانه بیه اخلي. ضعیف وایي چاپلوس سلاکاران انسان د هلاکت کندې ته غورځوي. سفیر عبدالسلام ضعیف وایي چې چاپلوس سلاکاران، جاهل دوستان او متعصب ملګري د انسان تر ټولو بد دښمنان دي. نوموړي د کوم چارواکي د نومه له اخیستلو پرته د کنایې په ډول ویلي چې دا ډول کسان انسان له سمې لارې څخه باسي او د هلاکت کندې ته یې غورځوي. دغه پخواني چارواکي نن دوشنبه په ایکس کې د بدو سلاکارانو د ناوړه اغیزو په اړه خبرداری ورکړی دی. نوموړی په افغانستان کې د اسلامي امارت له لوري د بیان پر ازادۍ د بندیزونو له امله د نورو کابل میشتو سیاستوالو په څیر یوازې د کنایې په ډول پر چارواکو نیوکه کوي. مولا عبدالسلام ضعیف هم یو له دغو کسانو دی چې په خپله رسنیو کې د کنایو پر کارولو پر حکومت نیوکې کوي. سلام ضعیف له دې وړاندې هم پر حکومت په کنایه ډول نیوکې کړي دي. د واخان سړک چارې به د روان کال تر پایه بشپړې شي. د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د بدخشان ولایت د فیضآباد ښار له مرکز څخه د واخان دهلیز تر لارې د چین تر پولې غځېدونکی مهم سړک په چټکۍ سره د جوړېدو په حال کې دی. د دغه وزارت په وینا د ټول ټال څه باندې 121 کیلومتره اوږد دغه سړک د 315 میلیونه افغانیو په لګښت په دوو بېلابېلو پړاوونو کې رغول کیږي. یاد وزارت زیاته کړې چې د لومړي پړاو کارونه چې د واخان له بزهای ګنبد څخه د چین تر سرحدي نقطې پورې نږدې 50 کیلومتره مسیر رانغاړي بشپړ شوي او دغه برخه تر نړیوالې پولې رسېدلې ده. همدارنګه د دویم پړاو کارونه چې د بروغیل له سیمې تر بزهای ګنبد پورې شاوخوا 70 کیلومتره اوږدوالی لري، د جغل اچونې په برخه کې نږدې 3/4 برخه مخته تللي او پاتې چارې روانې دي.
الجزیرې راپور وکړی چې امریکا ښایي په راتلونکو 40 تر 48 ساعتونو کې د ایران پر ضد خپل پوځي اقدامات بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د دوحې د لوړو زده کړو انسټیټیوټ د رسنیو چارو استاد محمد المصري الجزیرې ته ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بیلابیلو سخت دریځو کړیو تر فشار لاندې دی چې د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه د ادارې جګړه غوښتونکي چارواکي هم پکې شامل دي. د هغه په وینا ټرمپ تمه لرله چې ایران به ژر د امریکا غوښتنو ته غاړه کېږدي، خو تهران تر اوسه هغه ډول انعطاف نه دی ښودلی چې واشنګټن یې هیله لرله. د راپور له مخې المصري زیاته کړې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د ټرمپ وروستۍ لیدنې هم هغه پایله نه ده ورکړې چې سپینې ماڼۍ تمه لرله. هغه خبرداری ورکړه چې د ایران پر ضد جګړه د امریکا لپاره له سیاسي او اقتصادي پلوه په یوې سترې ستونزې بدله شوې، خو ټرمپ ښایي د بریا اعلان له نشتوالي امله د جګړې له درولو ډډه وکړي. اسرائیلي رسنیو خبر ورکړی چې په پوځي وسایل او تجهیزاتو بار د امریکا لسګونه کارګو الوتکې اسرائیلو کې ښکته شوي دي. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې د امریکا دغه کارګو الوتکې په مختلفو پوځي اډو کې ښکته شوې او بیلابیل ډوله پوځي تجهیزات سپارلي دي. په راپور کې راغلي چې په پوځي وسایلو او تجهیزاتو د بار الوتکو دا ناستې د ایران پر ضد د احتمالي نوو بریدونو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې د سیمې وضعیت لا کړکېچن شوی او امریکا په پرله پسې ډول له اسرائیلو خپل نظامی ملاتړ ته دوام ورکړی. په داسې حالاتو کې د امریکا کارګو الوتکو راتګ د یو غیر معمولي وضعیت په توګه بیان شوی. له بلې خوا ایران بیا وار له مخې ویلي هر ډول احتمالي برید یا فشار به د قوي غبرګون سره مخ شي. ایران وایي له ګاونډي هیوادونو زموږ پر ضد د هڅو مخنیوی د قدر وړ دی. په کابل کې د ایران سفارت د دغه هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان هغه څرګندونې راخیستې دي چې پکې د ګاونډي هیوادونو لخوا د ایران ضد فعالیتونو د مخنیوي او د سرحدونو د امنیت د تامین په برخه کې د همکارۍ مننه شوې ده. خبرپاڼې لیکلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د پاکستان کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره د کتنې پر مهال ویلي د ایران د امنیت په وړاندې د ګاونډي هیوادونو لخوا د خپلې خاورې د سوء استفادې د مخنیوي په لاره کې همکاري او مسؤلیت منل یو خورا ارزښتمن او د ستاینې وړ ګام دی. د خبرپاڼې په وینا د ایران ولسمشر په خپلو خبرو کې په ځانګړې توګه د افغانستان، پاکستان او عراقي حکومتونو له هڅو او د سرحدونو په کنټرول کې له همغږۍ څخه په کلکه مننه او قدرداني کړې دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف یو ځل بیا ټینګار کړی چې اټومي وسلې د روسیې د ملي امنیت مهمه ستنه ده. هغه ویلي یو اټومي ځواک نشي ګواښل کېدای او د هغه شتون په خطر کې نشي اچول کېدای. پیسکوف د روسیې دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې د سارمات بالستیک توغندي د وروستي بریالي ازمایښت یادونه کړې. ویلي دي چې د روسیې اټومي ځواک د خطر د مخنیوي بنسټ جوړوي او هیواد ته ډاډ ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې اټومي وسلې د روسیې د ملي امنیت بنسټیزه او دفاعي ستراتیژۍ نه بېلېدونکې برخه بلل کېږي.